الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د اسلام په وړاندې دسیسه‌کاران له صدر د اسلام تر نن پورې قسم خوړلي دښمنان یعنی کفار او منافقین د اسلام د محو کولو او د مسلمانانو د منحرف کولو لپاره هر ډول دسیسې کارولي او کاروي. الله تعالی فرمایي ودو لو تکفرون، د زړه له تله غواړي دوی که کافران سي تاسې ټول، خو دا ارمان به له خپل ځانه سره خاورو ته وړي. او الله فرمایي والله متم نوره ولو کره الکافرون، او الله جل جلاله پوره کوونکی د نور خپل که څه هم خفه کیږي او بدی ګڼي کافران. د دسیسو په لړ کې دښمن هڅه کړې چې د اسلامي امت تر چتر لاندې دوه کاري بانډونه په خدمت وګماري. یوه د افراطي متشددینو ډله ده چې په خوارجو، تکفیریانو، وهابیانو او غیر مقلدینو سره یادیږي. دوی ادعا لري چې موږ د صالحینو اسلافو پیروان یو، خو دا ډله په شعوري یا لاشعوري ډول غواړي چې محمدي امت ټوټه ټوټه کړي. د هر مسجد مقتدیان د یو ځانګړي امت مثال ولري او امام او خطیب له ځانه پرته نور ټول د امت مؤمنانو مسلمانانو ته د کافر په سترګو ګوري. که ورته وایې چې د امت د منل سویو امامانو له تقلید پرته موږ بېلارې کیږو، نو دوی وایي چې ته مبتدع او مشرک یې. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.